السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خندرونو خاد آباد روغ خوشحاله اوسئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ نن ما په یو شي فکر کاوه چې خصوصا منګه دا زما په ژبه چې پوهېږي زیاتره ټولنه چې ده دوی تل د ځان په غم کې وي. پیل به کو د کوره د میرمن نه خپل حق غواړي، د زامن او د لورانو نه خپل حق غواړي، د مشر او د کشر ورور نه خپل حق غواړي، د پلار او د مور نه خپل حق غواړي، د ګاونډیانو نه خپل حق غواړي. په جومات کې اول صف د امام پسې ځای غواړي. یعنی دای یا دوی زه نه پوهېږم چې ځان کم احساسوي یا ځان انسان نه بولي، لکه څنګه چې په هر چا باندې ستا حق دی او ته ورنه تمه توقع لرې. آیا تا نه څوک د حق توقع نه لري، د مینې توقع نه لري؟ د هغوی چې په تا باندې حقونه دي هغه آیا د تا نه غواړي؟ عزیزانو، موږ او تاسې زیاتره د غرو او د دیات خلک یو، د کلي خلک یو، په اشاره پوهېږو. نن چې دا منګه بیلارې شوي یو، یوازې دا نه چې دا بیلاره ده، بېدینه ده، ډنګایي ده، لنډغر بیلارې دي، زمونږ دیندارې طبقه هم بیلارې ده. ملام خپل حق غواړي او مفتیم خپل حق غواړي او قاري او حافظ او تبلیغي او د هغوی ملاتړي خپل حق غواړي. د هېچا په حق کې نه دي. اجتماعي حق نه غواړي، انفرادي حق غواړي. زما د خبرې مقصد دا دی، ای کاش چې دوی د خاورې حق غوښتی د دښمن نه، ای کاش چې دوی خپل مدنیات په خپل واک کې غوښتل د دښمنانو نه، لکه چې لوټې کړل. نه، زه یوازې زه د خوشحاله یم، یوازې زه د تازه یم، یوازې زما په جب کې د څه وي، یوازې زه د یو ښه شی ولرم او بس. هر څوک چې هر څنګه وي کار خپل دی، زما په څه همدا یو چې خدای نور هم ورپسې خراب کړو، لا هم خرابېږو. دا ځکه چې موږ سره د ځان غم دی او د ټولنې غم نه دی. لکه څنګه چې نیک اعمال یا بد اعمال چې کوم، ډېر نیک اعمال داسې دي چې هغه اجتماعي، یعنی خلک یې ګوري او ته یې کوې او پروا نه لري، او ډېر خو بیا دومره فرعونیت لري چې وایي زه چې د خدای نه نه یېرېږم، زه د چا هم پروا نه لرم. استغفر الله. همداسې نیک اعمال دي چې اجتماعي دي کېږي، د تانې نور زده کوي، د هغې بیا لوړې درجې دي. څنګه چې اجتماعي بد اعمال کوي، د هغې ډېرې سزاګانې دي او خدای پاک ورباندې خفه کېږي، او ځکه چې ټولنې ته ضرر رسوي. همداسې نیک اعمال دي چې ټولنې ته ګټه رسوي، په هغې باندې لوړې درجې دي. نو که موږ او تاسې ټولنې دپاره حق غوښتی، ولس دپاره مو حق غوښتی، د خاورې حق مو غوښتی، خپل واک او اختیار مو په خپله خاوره په خپل ولس غوښتی، درجې به هم لوړې وی او په خلکو به هم ګران وی او خلکو به زموږ قدر هم کولی. خو نه، موږ خپل حق غواړو. زه چې خبرې کوم زه وایم چې نه به وایم، خو بیا ویل کېږي
رنا مولا او عالم پکې یادېږي او زه په دې اند یم په دې نظر یم چې همدغه مولا او عالم او مفتي او امام او قاری او حافظ چې د ټولنې هغه خلک دي چې ډیر زیات اړین دي او ډیر زیات اثر په دې ټولنې باندې لري په دې ماحول باندې لري که چېرته دوی سم شول هر څه سمیږي او که دوی په غلطه شول هر څه به غلط روان وي نن چې په نړۍ کې او زمونږ او ستاسو په هیوادونو کې څومره مولایان دي څومره مفتیان دي څومره امامان دي قاریان حافظان او تبلیغیان دي په دین اسلام چې راغلی دومره نو لکه اوس چې دي خو لکه په منګه کې چې بد عادات دي هغه چې اسرائیلو نه دي کړي هغه چې سیکانو هندوانو او روسانو نه دي کړي هغه چې موږ ورته ډېر بد فکر لرو هغوی نه دي کړي په موږ کې لګیا دي وشو نه غواړم چې تفصیلی بیان کما او بیا تکرار کم تاسو پوهیږئ که سترګې ورباندې پټې کوئ پوه به شئ دا ولې چې هر څوک د ځان په کیسه کې دی مولا خپله ګېډه ډکوي مفتي خپله ګېډه ډکوي امام چې امامت کوي خپله مزدوري مخکې نه معلوموي امام چې امامت کوي دغه ټولنه دغه مقتدیان دومره بې ایمانه دي چې دوی ته د مولا مزدور ښکاري او د مزدور په څیر یا د مزدور نم کم حد هغوی ته مقرروي همداسې تبلیغیان همدغسې تبلیغیان په دې فکر دي چې زه جنت ته لاړ شم جنت کې حورې دي علمان دي طوطیان دي شاروګانې دي مړزان دي او زرکې دي او بس دغسې خوراکونه به چې ډډه ګېډه به د نیولي او خورې او سکې او بس کاشو ګیر به بله خبره به نه هغه په خپلې کیسې کې دی خلک د ولږې مړه شو خلکو په موږ باندې خلکو لوبې وکړې داسې کارونه را باندې وکړو چې په نړۍ کې په دشمنانو باندې نه دي شوي لکه په موږ باندې چې کان دي دا ځکه چې موږ د ځان غم کې یو د ولس په غم کې نه یو خبرې د برما او د چین او د جاپان او د دې ځایونو بیا کوو دا د بېایمانه انسان بېایمانه مسلمان د بېایمانه پښتون د بېایمانه هر وګړي دغه پیژنګلوی ده چې دشمن کله لرې وي دا به خرندې کوي ما بل پرون یو سپی ولیده یو غټ سپیک پسې خرندې وي چې سړی ورخوشي کی دا سپی قرار سر ټیټ کی دا د بېایمانه انسان او د بېایمانه حیوان کار وي چې مخامخ شي بیا ټرت نه کوي خو چې لري خرندې کوي زه خو یې نه اوري نه زما په کیسه کې دی راځئ چې د خپل ځان په کیسه کې شو د خپل کورنۍ د خپل ولس د خپلې خاورې په کیسه کې شو او د ټول انسانیت په کیسه کې شو ارام و ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته